افغان ځواکونو په 5 ولایتونو کې 132 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د چې افغان ځواکونو تازه چیرته او په کومو ولایتونو کې دغه عملیات ترسره کړي په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې افغان ځواکونو په مخامخ جګړه کې 8 طالبان وژلي او 4 نورې بیا ټپیان شوي دي. خبرپاڼې زیاتوي افغان ځواکونو دغه تلفات په هرات، فاریاب، فراه، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې طالبانو ته اړولي دي. د سرچینې په خبره د افغان ځواکونو د انجنیري ټیم 211 ماینونه چې طالبانو د مسلکي کسانو د وژلو په موخه په عمومي لارو کې ځای پر ځای کړي وو کشف او شنډ کړي دي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات هم د یادو عملیاتو په ترڅ کې له منځه وړل شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه پورې په دې رسمي څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل ته سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.